سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل. ما شاء الله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ما من مسلم یزرع زرعا بسم الله توکلت علی الله. یا الله سل کاله یا الله شنه ولري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای څوک چې داسې یو مسلمان نشته چې هغه ونه وکري، نو له هغه نه مرغه استفاده کوي، حیوان ترې نه استفاده کوي، انسانان ترې له هغه نه ګټه اخلي، مګر دا به د دې لپاره صدقه جاریه وي. قدرمنو دوستانو، صدقه جاریه صرف پیسې نه دي چې موږ تاسو یې مصرف کړو، بلکې هر نیک عمل چې موږ تاسو یې د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ټولنې د آبادي لپاره یې کوو، دا ټول صدقه جاریه ده دوستانو. ماشاءالله یوه ونه وکره تر څو پورې چې دا ونه شنه ده، د دې نه انسانان ګټه اخلي، هر څوک ترې نه ګټه اخلي. که د دې سوري نه ولې نه وي چې یو انسان راځي، یو حیوان راځي، یو میږتون دلته تېرېږي، د دې له سوري نه ګټه اخلي، یا هم تا ته الله جل جلاله په اجر او په ثواب کې شماري. الله جل جلاله دې هغه چا ته چې دا کومک یې کړی د ډېر زیات اجرونه او ثوابونه دي الله ورته ورکړي، او الله جل جلاله دې هغه ته دا صدقه جاریه وګرځوي. دوستانو، موږ تاسو به پراته یو په قبرونو کې، خو زموږ ستاسو اجرونه او ثوابونه به روان وي. دا په حقیقت کې دا د نیکو اعمالو یو میتر ده چې موږ تاسو یې لګوو. نو راځئ چې د وطن په آبادي کې برخه واخلو او کوشش وکړو انشاءالله هر څومره چې له وسه کېږي. انشاءالله که ستاسو یوه ونه ولې له وسه نه کېږي، یوه ونه وکرئ، دا هم انشاءالله لوی کار ده. خلکو کې بې احساس را ژوندی کېږي او انشاءالله دا وطن به آبادیږي. د یو سرسبزه، آباد او ښایسته افغانستان په هیله. که چیرې تاسو غواړئ همداسې ګټورې ویډیوګانې نور هم وګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او رښتیا په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم زموږ ملتیا وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ ښایسته لیکنې ولولئ، نو زموږ پاڼې ته مراجعه وکړئ.